اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې چې خبریالان ورسره اوږده موده مخامخ وو. له دې وروسته به پای ومومي او خبریالان به په یاده برخه کې له کړاو سره لاس او ګریوان نه وي. دغه څرګندونې د اطلاعات او کلتور وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي رئیس مولوي رحمت الله نړیوال، د ختیځ زون حکومتي ادارات ویاندویانو د ظرفیت لوړونې او خبریالانو ته د سرپرست حکومت مشرتابه د وروستي فرمان او پالیسۍ رسولو په تړاو جوړ شوي د ورځني سیمینار کې وکړي. هغه وايي اطلاعات او کلتور وزارت به د رسنیو او حکومتي ادارو ترمنځ هیڅ ډول واټن رامنځته کولو ته موقع ورنه کړي. موږ په مرکز کې او همداشان په ولایتونو کې د زونونو په کچه باندې له ویاندویانو سره ناستې راپیل کړي دي. همداسې ویاندویانو ته موږ وخت پر وخت سیمینارونه ورکوو. د دې هدف همدا دی چې ویاندویان مسلکي وروزل سي او له ویان څخه که رسنۍ او خبریالان کومه غوښتنه او پوښتنه لري دوی پر وخت او په مسلک کې ورکړي. نو رسنیو ته ډاډ ورکوو چې له دې وروسته به که کومې له مخکې څه کومې ستونزې پاته ولې هغه ستونزې به تر ډېره حده پورې حل سي. په یاد سیمینار کې د اطلاعات او کلتور وزارت ارشد مشاور کاری سعید خوستی په خپلو خبرو کې وویل افغان رسنۍ د اسلامي افغاني ارزښتونو او ملي ګټو ته اولویت ورکړي، لکه څنګه چې د نورې نړۍ رسنۍ د خپلو هیوادونو د ګټو لپاره کار کوي. رسنۍ یو مهم عنصر ده او رسنۍ باید داسې وکارول شي څنګه چې د رسنۍ رسالت ده. موږ باید نوره نړۍ وګورو، نوره دنیا وګورو. راځئ د افغانستان نه یو څو دقیقو دپاره د باندې ووځو، لویدیځ مطالعه کړو چې په لویدیځ کې رسنۍ څه کوي. لویدیځې رسنۍ د لویدیځ د ارزښتونو دپاره څومره متعهدې دي، څومره ژمنې دي. بیا به موږ تاسې فیصله وکړو چې موږ هم باید د خپل هیواد د خپلې خاورې د ارزښتونو لپاره هم دومره ژمنې شو. همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو معین ضیاءالحق حکمل وویل یاد وزارت مسؤلیت لري چې د رسنیو لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کړي او کومې ستونزې چې لري د حل لارې چارې ورته ولټوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت دا مسؤلیت دی چې رسنیو لپاره ښه کاري چاپیریال برابر کړي، د هغوی ستونزې واوري، د هغوی د حل لپاره کوشش وکړي. همداراز یو لویه مهمه موضوع چې دا هغه اطلاعاتو ته د دوی د لاسرسي موضوع ده. نو دغه ګډه غونډه د همدې دپاره وه تر څو د ویاندویانو همداراز د رسنیو ترمنځ هغه شناخت سره پیدا شي او د دوی مشترک کوم موضوعات دي هغه موږ ورسره نږدې شریک کړو. رسنیو ستونزې هم واورو، عین حال کې چې ویاندویان ملګري هلته موجود وي د هغوی سره هم شریک کړو. نور د مشرتابه فرمانونه یا د اسلامي امارت نشراتي پالیسي هغه تر دوی پورې ورسوو او دوی هم د نشراتو په برخه کې د هغې د رعایت ته توجه وکړي. بل لوري ته د اطلاعات او کلتور وزارت کاپی رایټ مسؤل مولوي عبدالحق حماد وایي افغان رسنۍ باید د هغې مطبوعاتي جګړې ښکار نشي چې په دې وروستیو کې نړۍ د سرپرست حکومت په وړاندې کوي. دا رسنۍ د ملت او د نظام په خدمت کې وکاروي، نه دا چې خدای نه خواسته موږ تاسو د هغه لوی تبلیغاتي جګړې برخه وګرځو چې د افغانستان په وړاندې اوس پیل شوې ده د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته. تاسو په دې باور یاستئ چې د اسلامي امارت په وړاندې یوه لویه تبلیغاتي جګړه روانه ده. نو موږ تاسو باید د دې تبلیغاتي جګړې برخه ونه ګرځو، بلکې د ولس او د نظام او د دې ملت د تکلیفونو او د دردونو په درمانولو کې مؤثر تمام شو. الله تعالی دې توفیق درکړي چې همداسې موږ تاسو ټول په ګډه خدمت وکړو. له یاد سیمینار خبریالان خوښ دي او ویل له مسؤلینو سره خپل مشکلات مخامخ شریکوي، هغه څه چې وړاندې ورته زمینه نه وه برابره شوې. دوی وایي د حکومتي ادارو له ویاندویانو سره په یو ځای د خبریالانو راټولېدنه اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې شته ستونزې له منځه وړلی شي. په دې کې هم د خبریالانو نظر نه واخیستل شو او هم د مرکز څخه راغلو مسؤلینو. نو په زړه پورې خبره همدغه وه چې د مرکز څخه راغلو مسؤلینو خپله د هغو مسایلو غوښتنه کوله چې هغه د رښتیا هم خبریالانو ته مشکلات سره مخامخ دي، چې هغه مشکلات یوازې په سالم چوکاټ کې د معلوماتو ورکول چې تر څو ټولنه چې د حقیقي او اصلي مسایلو څخه خبره شي. ځکه همدغه رسنیو فعالیت کولی شي چې هغه رسنۍ چې په افواهاتو ولاړې د هغې مخه ونیسي. موږ د خپل هیواد ملي ګټې، اصیل فرهنګ، د اسلام
اساسات دا د موږ د نشراتي پالیسي دی موږ چې موږ نشرات ټوله ورځ او ټوله شپه. همدارنګه په یاد سیمینار کې د رسنیو مسؤلینو او خبريالانو خپل هغه ستونزې هم شریک کړي چې دم غړي ورسره لاس او ګریوان دي. دوی وايي اقتصادي ستونزې رسنیزي چارې ډېرې ننګوي، خو مسؤلینو بیا په ټولو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.